د نوي کال او پسرلي په رسېدو سره په هیواد کې ورښتونو هم زور اخیستی چې دا باران دلته د ننګرهار ولایت په زړه جلال آباد ښار کې وریږي. او د جلال آباد ښار شینکي پسرلي ته یې لا نوره هم ښکلا او ښایست وربخلی. که یا د بارانونو څه هم جلال آباد ښار ته ښکلا او ښایست وربخلی، خو د جلال آباد ښار ځینې اوسیدونکي ورڅخه خوښ دي، خو ځینې نور یې ورڅخه ناراضه او له باران څخه سر ټکوي. وایي د باران په ورځ ورته ورځینی کار نه پیدا کیږي او د باران ورځې شپې پرې نهاره تیروي. له بل اړخه د زیاتو ورښتونو له امله د هیواد په ځینو برخو کې سیلابونه هم راوتلي چې د تګ راتګ په برخه کې خلکو ته ګڼې ستونزې ورپېښې کړي دي. سهیل ارمان میډیا، ننګرهار.